دې کیسې کې موږ درې ملګري ګورو چې په هغې کې یوه جنۍ هم وي، د هغې نوم الکس وي. دا پکې مین کرکټر هم وي. دوی اوس پلان کوي چې موږ به په یو کور کې غلا کوو او هلته به ځو. بیا دوی غلا ته یو کور ته ځي چې هلته کې ډېر های سیکیورټي وي، خو دوی ته بالکل هم فرق نه پرېوځي ولې چې دې سره چابیانې وي. د دې پلار په یو سیکیورټي کمپنۍ کې کار کوي او دغه شان دوی هلته نه غلا وکړي او راوځي. خو دوی ته ښه پیسې نه میلاویږي د دې سامانونو، ولې چې دا خو د غلا سامان وي او سړی یې په نیم قیمت اخلي. دغه شانتې دوی ډېر زیات خفه شي، خو هلته کې بل ملګری ورته ووایي چې خفه کېږئ مه، ما سره یو پلان شته. هلته کې یو کور دی چې په هغې کې بوډا سړی یوازې اوسیږي او هغې کې ډېر زیات سامانونه هم دي او هغه بوډا سره 3 لکه ډالرې دي او که دغه پیسې موږ ووالي نو زموږ زندګي به جوړه شي. خو الکس ورته ووایي چې نه یار، نور دا غلاګانې پرېږدو او سم کار چالو کوو. بیا دې هلته نه لاړ شي. بیا هغه جنۍ الکس ته میسج وکړي، د هغې نوم روکي وي او هغه ورته په میسج کې ووایي چې زه خپلې خور ته څه کول غواړم. د دې میسج نه دا ظاهریږي چې هغه الکس دې غلا ته تیارول وي او دغه شان دي د درې واړه دې غلا ته تیار شي. دغه شان دي د درې واړه هلته کې ګاډي ته راشي او بهر د کوره ناست دي او هغه بوډا سړی هم هلته راشي. هغه بوډا سړی ړوند هم وي، هغه په آرمي کې پاتې شوی وي او څه حادثه کې د هغې نظر تلی وي. خو هغه کور بهر یو بله مسله هم وه، هلته کې ډېر یو غټ سپی و چې هغه د بوډا و او هغه په هغې سره اوسېدو. دغه کور سیکیورټي هم ډېره زیاته های وه، خو الکس سره هم دا چابي موجوده وي. هغې نه پس دوی هغه سپی بېهوشه کړي او هغه الارم تارونه هم کټ کړي او دغه شان دوی په مین ګیټ باندې لاړ شي او هغه مین ګیټ کولاوي چې دننه دې کور ته ورننوځي او غلا وکړي. خو کله چې دوی هغه مین ګیټ کولاوي هغه لاکونه بدل شوي وي او الکس سره یوه چابي وي. بیا دوی ډېر زیات پریشانه شي او دا جنۍ ورته وایي صبر وکړئ، زه دا کړکۍ ماتوم او په دغه باندې ننوځم او دننه به تاسو ته ورکړو کوم او هغه شانتې راننوځي. خو د الکس یو ملګری ډایرکټ له هغه بوډا کمرې ته لاړ شي او هغه بیا ویښول غواړي او هغې نه پس په دوی په ارام غلا وکړي. کله چې دا کمرې ته ننوځي هغه بوډا سړی پرې راپاڅېږي او دا ډېر زیات ویرېږي او دا داسې محسوس شي که دې زه چېرته وکتم، خو هغه سړی خو ړوند وي، هغه هسې راپاڅي او هغه ټي وي هلته کې بند کړي او دغه شانتې هغه هلک ملته کې هغه ګیس کېږدي چې کوم هغې سره به دا بوډا بېهوشه شي او بار ترې راوځي. بیا د درې واړه یو ځای ته راشي او هلته کې یو دروازه وګوري او هغه لاک وي. دا درې واړه ډېر زیات خوشحاله شي او دا سوچ کوي چې هغه 3 لکه ډالرې دې کمرې کې دننه دي. هغې نه پس هغه هلک هغه تاله ماتوي، خو هغه ډېره زیاته مضبوطه وي چې هغه نه ماتېږي. بیا هغه هلک یو تمانچه راوکاږي، خو چې دا الکس یې وګوري نو هغه ډېر زیات پریشانه شي. الکس ورته ووایي چې موږ ځان سره تمانچه وړې راوړې ده، موږ خو صرف غلا ته راغلي وو او غلا به کوو او ځو به. که دا تمانچه موږ سره چا وکته نو موږ به په غټه مسله کې ګیر شو او خلک به دا سوچ کوي که موږ دې بوډا سړي پسې راغلي یو او دا مړ کوو. هلته کې هغه بوډا سړی راپاڅېږي او هغه نشه شوی نه وي، ولې چې هغه له ډز اواز واوري او ډز اواز سره هغه راپاڅي او ډېر زیات ګبراو شي. بیا ترې هغه بوډا سړی تپوس کوي چې ته څوک یې او زما په کور کې څه کې. هغه هلک ورته وایي چې یاره زه غلطۍ سره راغلی یم او زه اوس ستا د کور نه بهر وځم. خو هغه بوډا ورته وایي صبر وکړه، بهر مه وځه، ما ته ووایه چې ته څوک یې او ولې راغلی. بیا ورته هغه ملګری وایي چې رانه شي او زه به دې ولمه. هغه شانتې هغه بوډا ورته رانږدې شي او دا پرې ډز وکړي، خو دا یې ونه لید، دی هسې ویری. خو هغه بوډا ورنږدې شي او تمانچه ترې ونیسي او د مرۍ نه یې کلک هم ونیسي او ورته وایي چې شابه ما ته ووایه ته څوک یې. دغه بوډا سړی ډېر زیات مضبوط وي، ولې چې د آرمي کې پاتې شوی وي. هغه یې د مرۍ نه کلک نیولي او ورته ووایي چې نور ملګري دي هم چېرته دي او ما ته دغه حال ووایه. هغه هلک ورته وایي چې زه یوازې دې کور ته راننوتی یم، ما سره نور ملګري نشته او ما پرېږده او زه به دلته نه لاړ شم او کله به هم رانه شم. بیا هغه بوډا یې پرېږدي او خلاص یې کړي. هغه هلک ایله ساه واخلي او ډېر کلک یې نیولې وي، خو دغه هلک ته پته نه وي چې دا به اوس ما دلته ولي او ما به مړ کړي او هغه بوډا بې ډز وکړي او هلته کې یې مړ کړي. هغه جنۍ چې دا وګوري هغه ډېره زیاته ویرېږي او ګبرو شي، خو هغه خولې نه هېڅ هم نشي ویلی، ولې که دا څه ووایي نو دغه بوډا به دا هم رونیسي او دا به مړه کړي. الکس هم چې کله د ډز اواز واوري هغه هم کور ته راننوځي او دغه بوډا ته مخامخ راشي، خو هغه ترې ځان بچ کړي او هغه بوډا ترې سایډ ته تېر شي. الکس ترې ځان پټ کړي
او یو مرګري وته میسج هم کی چې دغه بوډا سړی زمونږ هغه مرګړی مړ کو او الکس چې کله دا ووري هغه ډېر زیات ویریږي. الکس د جنۍ نه تپوس وکړي چې ته چېرته یې دې ټایم کې. هغه ورته وویل چې زه یو اورکوټي ځای کې ناستی یم او پرایویټ ځای دی. بیا هغه بوډا هلته کې راشي او هغه هلته کې یو لوکر ایښولی وي. هغه بوډا سړی هغه لوکر وګوري او هغې کې کوټ واچوي او تسلي چې وشي هلته نه هغه لاړ شي. خو هلته کې موجوده هغه جنۍ دغه لوکر هم وګوري او هغه کوټ هم ایزده کړي. الکس هم هلته راشي او دغه شانتي بیا دوی هغه لوکر کولاوي. خو هلته کې 3 لوکو په ځای صرف $1,00,000 پرتې وي. خو دا هم ډېرې زیاتې وي. د دې دواړو کار به پې وشي او دوی هغه پیسې په بیگ کې اچوي او هلته نه تښتېږي. دغه کور نه وتلو نه پیل هغه بوډا راشي او له هغې مرګري اوچتوي او له هغې لاش پټولو کوشش کوي. خو الکس چې کله هلته راشي له هغې د خپو اواز هغه بوډا واوري او هغه طرف ته تمانچه راتاو کړي. الکس او روکی یو بل ته وایي چې ونه خوځېږي او نه ساه واخلي. که لږه هم وخوځېدي د هغه سړی به دې ولي. خو لږ ساعت پس هغه بوډا سړی واپس هغه لاش اوچتولو کوشش کوي او بهر یې وړي. بل خواته الکس او روکی هم هلته نه لاړ شي او دوی یو بیسمنټ ته راشي او دغه بیسمنټ نه دوی بار وتل غواړي. هغه بوډا سړی هم شکمن شوی وي او داسې محسوس کوي چې د سره نور ملګري هم دي. هغه چې کله لوکر ته راشي او خپلې پیسې وګوري هغې پیسې هلته کې نه وي. هغه ډېر زیات غوسه شي او یقین وشي چې د سره نور ملګري هم راغلي دي. بل خواته الکس او روکی یو جنۍ وګوري په بیسمنټ کې کومه چې هغه بوډا سړی هغه قید کړی وي. دې دواړه هغه جنۍ ته لاړ شي او تپوس ترې وکړي چې ته دلته څه شی کوې. بیا هغه جنۍ دوی ته اخبار ښیي او هغې کې ورته وایي چې څو کاله پهله د دې بوډا سړي لور چا په ګاډي باندې والې وه او هغه زه ومه چې دې راوستې یم او اوس یې قید کړې یم. کله چې دا دواړه هغه جنۍ ځان سره تښتوي او هلته نه وتل غواړي. هغه بوډا سړی هلته کې راشي او سره تمانچه یې په لاس نیولي او په دې دواړو باندې ډزې وکړي او دې ډزو کې هغه جنۍ هم ولګي کومه چې هغې راوستې وه بیسمنټ کې او قید کړې وه. خو کله چې دغه بوډا وګوري چې ما هغه جنۍ مړه کړه کومه چې ما په قید کې ساتلې وه نو دا ډېر زیات خفه شي او پریشانه هم شي. اوس پته نشته چې دې بوډا سړي دغه جنۍ نور هم قید کوله او که نه هلته نه پرې غوسته او رها کوله. الکس او روکی هلته نه وتښتي او دا بوډا پې مسلسل ډزې کوي. خو دا ورته دا کوشش هم ناکامه کړي. دا بوډا سړی د کور بجلي بنده کړي او هر طرف تیاره شي او دوی ته هېڅ هم نه ښکارېږي. دغه بوډا سړی اوس دې کې لږ مخکې شي ولې چې دې ته د کور هر ګوټ ګوټ معلوم وي او دې دواړه خو نه وي دې ته خو هېڅ هم نه وي معلوم چې څنګه به دې کور نه ځان وکاږو. دغه بوډا سړي سره تمانچه وي او دې پسې روان وي. خو روکی دلته کې هغه بوډا سړي سره ټچ کېدلو والا وي او لاس ورته نیسي. خو هغه هلک پې اواز وکړي او ورته وایي چې مخکې ګوره هغه سړی دی او دا بوډا سړی دغه اواز واوري. هغه بوډا سړی هلته کې ډز وکړي کوم ځای نه چې اواز راغلی وي. خو هغې الکس د دې جنۍ زندګي بچ کړه. یو ځل بیا دوی هلته نه تښتېدلو کوشش کوي خو چې کوم ځای کې الکس پټ وي هغه بوډا سړی هم هلته راشي. هغه بوډا سړی الکس د مرۍ نه ونیسي او پیدا یې کړي. خو الکس بیا هلته نه هغه المارۍ ورلړه کړي او وتښتي. اوس دوی دواړه د بیسمنټ نه بره راوخیږي خو هلته کې هغه سپی هم وي کوم چې دوی پهله په فلم کې کتلی و. هغې نه پس دوی بره اچت باندې راشي. هغه بوډا سړی مو پسې بره راشي. بیا دوی په یو کمره کې یو کړکۍ وګوري چې کوم باندې دوی بار وتی شي. هغه سپی هلته کې په الکس باندې اټیک وکړي او الکس د کړکۍ نه هغه لاس ته لړه کړي بهر پرېوځي او په شیشې باندې رالړه شي. هغه شیشه هم په کور کې وي خو هغه بوډا سړی لاندې نه دغه اواز واوري او هغه بیا یو ځل ډزې چالو کړي. هغه شیشې باندې وزن ډېر زیات شي او الکس یې لاندې رالړه شي. الکس په هغه بوډا سړي باندې اټیک وکړي. دغه بوډا سړی په یو غټه کینچې باندې الکس په خېټه ووي او الکس هلته کې مړ کړي. بل خواته روکی په یو تنګ سوري باندې بار وتل غواړي. هغه سپی هم ورپسې هلته کې راشي خو هغه ته یو تنګ سوري کې ورټوپ کړي او لاندې لړه شي او هغه شانتې بېهوشه شي. هغه بوډا سړی هلته کې ونیسي او لاندې رالړه کړي. هغه جنۍ بیا یو ځل بېهوشه شي. کله چې هغه په هوش کې راشي نو ما هغه ځای کې وي کوم ځای کې چې هغه جنۍ وه او دې قید کړې وه. هغه بوډا سړی هغه جنۍ ونیسي او ویې تړي. بیا ورته وایي چې زه خپله لور ډېر زیات یادوم او میس کوم او ورته دا هم ووایي چې هغه جنۍ ما ځکه دلته قید کړې وه چې هغه زما د لور په ځای وه
او تاسو خلکو د لاسه زما لور هم مړه شوې ده او ډېر زیات پریشانه یم. بل خو ته موږ الکس ګورو چې هغه مړ شوی نه وي. کله چې هغه بوډا سړی په کینچې والو نو الکس هغه هلک په خپل خېټه ایښولی و کوم چې هغې په ډز باندې ویشتی و. الکس پیشاته نه راشي او په سر یې ووهي او لړۍ کي. دغه شانتي الکس هغه د لاس ته ونیسي او هلته کې ویې تړي او دغه شانتي دا روکي ځان سره خلاصې کي او بره راشي او هلته نه راوتو کوشش بیا کوي. دوی اوس تښتېدو والا وي خو هغه بوډا سړی پرې راشي او شاته نه هغه الکس باندې ډز وکي او ویولي. خو الکس داسې دروازه کلو کی او بهر د ورځې ټیم وي او روکي هلته نه وتښتېږي او منډه کي. روکي هلته نه وتښتېږي او هغې سره هغه بیګ هم وي چې کوم کې یو لک ډالرې وي. دا هر څه هغه خپلې خور ته پاره کوي او دا زر کور ته تلل غواړي. خو له بوډا سړي هغه سپی دې پسې ورپسې شي خو روکي هغه سپی په ګاډي کې بند کي. هغه بوډا سړی یو ځل بیا راشي او په روکي باندې اټیک وکي او په سر یې ووهي او ځان سره یو ځل بیا بوزي. بیا روکي یو سوچ کوي او دغه فکر کوي که زه دې کور کې ټول الارم آن کم او دا به شور او چغې جوړ کي او دا بوډا سړی به هېڅ هم نه اوري او په دې شور کې به زه له کور نه بهر وځم او هغه بیا همدغه شانتي وکي او بیا هلته کې الارم چغې جوړ کي او دا بوډا سړی هېڅ هم وانهري او دغه جنۍ راپاڅي دا ووهي او هلته نه وتښتېږي او سره د پیسو لاړه شي. هلته کې پولیس هم خبر شي او پولیس راشي خو روکي هلته نه وتښتېږي. د خپلې خور سره رسټورنټ کې ناسته وي او هلته نه تښتېدو کوشش کوي سره د پیسو. روکي هلته کې ټي وي کې ګوري چې هغه بوډا سړی چا والی دی او دوه غله راغلي او هلته نه پیسې هم وړي دي خو هغه بوډا سړی په هوش کې راشي. خو هغه بوډا سړی ورته وایي چې دوه غله راغلي وو او دواړه ما مړه کړو او هغې د ما نه پیسې او هېڅ څه هم پټ نه کړو. هغه بوډا سړي ځکه دروغ وویلو که دغه جنۍ ګیره شوې وې نو دې جنۍ به هم د بوډا باره کې ټول حل ویلی وی او هغې چې کوم ظلم کړی دی هغه به هم ګیر شوی و. او دغه فلم دلته کې ختم شي.